دا ورور ډېر ناشنا سوال کړی دی. وایي زه ځوان هلک یم او واده مې لا نه دی کړی او الحمدلله قرآن راته ډېر ښه یاد دی او د ګټو ګټو علماو سره مې ناستې کړي دي او زمونږ د علاقې چې کوم امام دی نو هغه کله نه کله مانځه دپاره ما وکیل کی او یا نایب مې کی هغه وایي چې زه نه یم نو ته مونځ کوه. خو دلته زمونږ د چم او علاقې دا کسان وایي چې چا واده نه یې کړی د هغه امامتي مکروه ده ونه کېږي. یو دا وایي ځکه چې حدیث کې راځي چې واده نیم دین دی، نکاح کول نیم دین دی. بل هغوی دا خبره هم کوي چې زمونږ ستا امامتي بدي شي او حدیث کې دي سړي دپاره وعید راغلی هغه سړي مونځ نه قبلېږي چې د مقتدیانو د هغه امامتي بدي شي. نو څه وکړو؟ او آیا دا واده شرط دی د امامتۍ دپاره؟ الجواب دې سوال کې ډېرې مسلې دي، یو مسله نه ده که نه. دا باز راشي وایي وړونده کې وړوکی سوال دی. امام مالک رحمه الله پسې یو کس راغی وي امام صاحب یو وړه مسله ده سخت غوسه شو وایي په دین کې لا وړې مسلې هم شتي. الله وایي چې انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، ای پیغمبره په تا باندې موږ درنه وینا در اچوو، درنه وینا. الله ورته درنه وایي ته ماته یوه وړه مسله ده. او دا خو دا څوک چې د دین نه خبر نه وي یا دوه درې کتابه وګوري یا د یو څو مولیانو سره کیني او چې تقوا پکې نه الله نه یېرېږي هم نه، ده ته داسې دا دین داسې وړوکی ورته ښکاري دا اسانې مسلې دي. یعنې د دین هره مسله دا د سړي په تندي باندې خوله راولي او زر پیرې به سوچ کوي چې زه چې دا خبره کومه دا به قیامت په ورځ به زه دې ذموار یم چې دا به صحیح او که غلطه به. الا هغه مولیان لکه داسې ډېر دي چې د الله نه نه هېرېږي چې کومه ډکوسله یې وویشت ډکوسلو والا پکې ډېر دي. خو دا ډکوسلو والا د الله نه نه هېرېږي. دوی خو دې سره غم دی چې محفل ګرم کړي او خلک واه وکړي او مجلس ګرم شي. خو چې کوم عالم د الله نه هېرېږي د هغه په تندي باندې خوله راځي. د عمر بن خطاب رضی الله عنه مجلس کې داسې راځي چې کله به هغه ناست او نور ملګري به ورسره او چا به د هغه نه تپوس وکړو دا دی امیر المؤمنین دویم خلیفه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګری جنتی انسان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی چې پی سکلو دومره وسکو چې په دې خولې واپس راوبهیدو، په دې وښکو واپس راوبهیدو. صحابه کرامو یا رسول الله دې څه مطلب دی؟ الله وله علم ډېر ورکړی چې د ده نه به چا سوال وکړو نو ده به دې بل ملګري ته ور واړو، دوی به جواب درکړي. هغه به دې بل ته، هغه به دې بل ته، هغه به دې بل ته او دې بل ته او اخره کې یوه مسله بیا امیر المؤمنین نه راغله. دا هغه خلک دي چې د پیغمبر سره یې وخت تېر کړی او نن سبا چې امیر صاحب دې ورته ووایي امیر صاحب تبلیغ کې به چېرته ګرځېدلی دوه درې ورځې د ده چې کومه نشه وي. ما پسې ورځ یو کس راغی خلکو ته امیر صاحب به وي. دا بعض نومونه نن سبا ډېر سپک شوي، ډېر په سپکه میلاویږي په اسانه. مولوي صاحب، امیر صاحب. حالانکه امیر صاحب چا ته وایي؟ یو چې د مسلمانانو امیري، یو په جهاد کې امیري یا په سفر کې امیري. او زمونږ ګیره پرېږده به درته امیر صاحب وایي. شیخ صاحب، مفتی صاحب دا ډېر ارزان شوي دي نن سبا ځکه چې خلکو سره دین قدر نشته. امیر صاحب زما خوا د راغی ما نه تپوس کوي چې د لعان دا مسله چې کومه ده دا یو خاوند په خپله ښځه باندې شکي دی او دی قاضي خوا له لاړ شي او دې مسلې باره کې تپوس کوو، دا ډېره پیچیده مسله ده. نو ما ته وایي چې مولوي صاحب دا مسله موږ ته معلومه ده هسې ځان مطمئن کولو دپاره، نو که چېرته داسې وشي او داسې وشي ما ته پوته ده دې باره کې، خو هسې د ځان د مطمئن کولو دپاره نو که دا ښځه بیا داسې قسمونه وکړو موږ ته پوته ده. درې پیرې ما یې چې راته پته ده ځه داسې ده تا ته ځان دومره لکه غټ سړی ښکاري چې لکه ته دا یعنې مناسب نه ګڼې چې ته ما نه تپوس کړې. ځه داسې ده ډېرې ما ته ووې نجیب بس هغه جو زمونږ مقصد دا نه ومه نه چې تا ته پته ده بیا موږ مه ستړي کواسې. او ما دا خو ستاسو عجزي ده
چې د دومره جوور علم شخصیت او ته زموږ نه معلومات کې دا ستاسو عاجزي ده. نو مې بیا زما ښه سړیتوب دا دی چې داسې علماو له زه مسلې جواب نه ورکوي، په خپله پوهه دي. اوس غټ عالم ما ته دا ووایي چې یاره دا مسله څنګه ده، موږ له حیا راځي چې دې عالم ته ووایو داسې دا خبره ولې داسې کوله بار بار چې موږ ته پته ده او موږ ته پته ده او موږ ته پته ده. د دې دپاره چې یعنې دې کې شرم محسوسوي چې زه د ما ته خلک امیر صاحب وایي او زه تپوس کوم او چې ګیرې پرېښودي او مسواک ورسره جیب کې پروت وي ها دی به سوال وکړي او ده ته چې سوال وکړو دی به چېرته ته ده وایي چې ما ته پته نشتي. غلطه فتوه دله درکوي، قیامت په ورځ د الله په مخ کې ځان ذمه ورکوي، خو فتوه دله درکوي، خپل دغه نه خرابوي شخصیت. آخرت کې دې تباه شي څه خبره نه ده، خو چې دنیا کې د ترتیب ګډوډ نه شي. امام مالک رحمه الله پسې یو کس راغلی او تقریبا 40-50 سوالونه یې راوړي ځان سره د عراق نه، په هغې کې ول هغه د یو څو جواب ورکړو د ډېرو یې ورنه کړو. کس ورته وایي امام صاحب عراق نه راغلی او ټیکدار ځای نه راغلی، کومې چې ما ته معلومې وه مې راته ووایي، دغه نور ما ته پته نشته. ورته یې ویې ته امام مالک یې، عراق کې خلک ستا باس کوي چې د پیغمبر په جومات کې داسې یو کس ناست دی مالک د هغه نوم دی، هغوی ته به څه ویم؟ وی ډیرکۍ ته به وخیږي داسې اوچت ځي ته او اعلان به وکړي چې امام مالک وایي چې زه نه پوهېږم په دې، اعلان به وکړي خلکو ته. ووایه ورته چې مالک کوم چې د پیغمبر په جومات کې ناست و هغه وایي چې ما له دې جوابونه نه راځي. دې ته تقوا وایي، دې ته الله نه یره وایي. نو خبره مې دې پورې کولی چې د دین هره مسله صحیح غټه او ګرانه وي، احتیاط ډېر کوئ. د کورني مفتیان نن سبا ډېر شوي دي او مزله دا وکړي چې فیسبوک کې لایو لګولی او ستاسو د سوالونو جوابات لایو. بله ورځ ما د یو کس ویډیو مخې ته راله لګیا او لایو جوابونه ورکول، ما صرف یو 6 منټه د هغه دغه واورئ چې دی څه وایي. په دې 6 منټه کې ما د هغه 8 دي که 9 غلطیانې راوویستې، 8-9 غلطیانې په نس ویلو کې د حدیثو په فتوو کې. خو خوشحاله دی سړی ګوري ځکه چې په ټایم ورته 40 کې 45 کسان ناست دغه ته ګوري ګمبره او وي دا کم مینهوال چې ناست دي او کم دا ټکې سړی تباه کوي مینهوال ناست دي دا مینهوال دې په څه در ولګي خو چې قیامت په ورځ د الله په مخ کې ذمهوار نه شي. الله یې زموږ په حال رحم وکړي. د دې ورور دا مسله چې ده ډېره خوندوره مسله ده. دې کې یو څو مسلې دي. اولنۍ د امامتۍ دپاره دا شرط په یو ځای کې نه دی راغلی چې ده به واده کړی. بعضو فقهاو شرطونه لګولي دي عجیبه غریبه، عجیب او غریب. کیدای شي د عوامو هغه اورېدلي ځکه یې بیانوي، لکه بعضو پکې څه ویلي د دې نه بعد چې یعنې قرآن چاله ښه ورځي هغه به مخکې کې یو څو کسان جمع شو، بیا چې څوک د پیغمبر په طریقه ښه پوهېږي هغه به مخکې کې، که دې کې یو شاني بیا به عمر ته ګوري. نو بیا پکې بعض وایي که دې کې یو شاني نو بیا به ګوري چې د چا قوم زورور دی، نو که په هغې کې یو شاني نو بیا به ګوري چې څوک پکې ښایسته دی، کوم مولوي صاحب ښایسته دی. نو که دې کې یو شاني بیا به دا ګوري چې د چا ښځه ښایسته ده. دا بعضو لیکلي دي. بعض مولیان چې فتوا ورکوي کتابونو راغستې ده، کتابونو دا مسله هم راغستې ده، خو هر راغستی شوی خو څوک نه بیانوي که نه. نو که ښځې د ټولو ښایسته وي دا بیا یو کمیټي جوړوي چې د کورونو ته ځي چې د مولیانو دا ښځې ګوري چې کومې ښکلې ده. نو بیا به ګوري چې د کوم مولوي صاحب سر غټ دی. دا شتي موږ د ځان نه موږ سره کتابونه مکتبه کې پراته دي. نو که دې کې هم برابري نو بیا بعض شرطونه پکې نه وایم هغه ډېر نامناسب دي ویلي دي هغه نه وایم. که دې کې هم برابري آخرنی بیا یو شرط چا پکې واده کړی وي. ګوره واده دا د امامتۍ دپاره شرط نه دی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم آسان حدیث دی مسله موږ اوږده کړې ده. په صحیح مسلم کې دی ابو مسعود رضی الله عنه وایي
یؤم القوم اقرأهم لکتاب الله. ډېر خلک راجمع شو، په دوی کې به هغه سړی امامتۍ ته مخکې کېږي چې الله په کتاب ښه پوهېږي. فإن كانوا في القراءة سواء، که چېرته دوی په قرت کې یو شاني، فأعلمهم بالسنة، بیا چې څوک د پیغمبر په حدیثونو ښه پوهېږي هغه مخکې کړي. که په دې کې هم ټول یو شاني، فأقدمهم هجرة، بیا چې چا پکې مخکې هجرت کړی دی هغه دې را مخکې شي. که په هجرت کې هم یو شاني، نو بیا چا چې اسلام مخکې قبول کړی دی، او یو روایت کې راځي فأقدمهم سنا یا فأکبرهم سنا، بیا چې پکې د چا عمر زیات دی. مسله حل شو که حل نه شوه؟ حل شو. دویمه مسله، دې ورور ته موږ دا وایو چې کله دا امام ته نایب کي په خپل ځای باندې چې ته به زما په ځای امامتي کې، نو هېڅوک تا د دې ریزي نه نشي لرې کولی، ځکه چې هغه اصل د ریزي حقدار و او هغه ته به د خپل ځای باندې ودرولی، نو ته اوس دې ځای کې د هغه په ځای باندې ولاړې. دویمه مسله، وایي دوی دا خبره کوي چې حدیث کې راځي چې د یو قوم امام بدی شي او د امام ول امامتي ورکوي، نو د امام مونځ نه قبلېږي. او دا صحیح ده، د حدیث کې راغلی دی. امام ترمذي حدیث راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي 3 کسانو مونځونه د غوږ نه بره نه ځي، یعنې نه قبلېږي. یو پکې هغه دی و امام قوم وهم له کارهون، او د یو قوم امام چې د قوم بدی شي. دا مسله دی بعضو عوامو دا حدیث یاد کړی چې مولوي صاحب سره معمولي طبیعت نه لګي، حدیث کې راغلی، په دې حدیث ځان پوه کول غواړي. دا کم خلک دي چې د امام په حق بدی شي، یعنی داسې خبره ده چې هغه لایق د دې دی چې امام ستا بدی شي، دې خبرې له اعتبار دی. اوس یو امام خلکو ته حق بیانوي، د ډېرو به خوښ شي که د ډېرو به بدي شي؟ نو بیا به دا حدیث موږ بیانوو چې خو مولوي صاحب د خلکو بدي شي. نه، مولوي صاحب د خلکو بدي شي په یو داسې مسله چې هغه لایق د دې ده چې د خلکو بدي شي، دې له اعتبار دی. پوه شوي په دې مسله که نه؟ بله، و هغوی دا وایي چې واده چې دی دا نیم دین دی. دا صحیح خبره ده. حدیث کې راغلی، امام حاکم راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چاله چې الله نیکعمله ښځه ورکړه، فقد اعانه على شطر دینه، الله د ده مرسته وکړه په نیم دین کې. فلیتق الله فی الشطر الثاني، د باقي نیم دین کې د ده د الله نه ویریږي. خو د دې دا معنی نه ده چې چا واده نه یې کړی د امامتي نشي کولی. یوه. دویمه، د دې ګورې دا مطلب هم نه دی چې چا واده نه یې کړی نو دی به د ده دینداري به نیمګړي، نه، دا مطلب نه دی. ګورې مطلب د دې دا دی چې چا واده وکړو نو د فتنو نه د ډېر حده پورې په امن کې شو، د ډېر حده پورې د خپل دین حفاظت کولی شي. خو د دې دا مطلب نه دی چې چا واده نه دی کړی د ده دین برباد دی. تاسو هم په دې خبره پوهېږئ که نه؟ لکه یو سړی دی، علماو کې ډېر داسې تېر شوي دي، غټ علماو کې چې هغوی ودونه نه دي کړي. څوک دا ویلی شي چې د سره نیم دین نه و، د نیم دین تباه و؟ نه. یو سړی دی، ښه دینداره سړی دی او د واده طاقت یې نشته، بې دینه نیم دین یې تباه دی؟ نه. یو سړی دی واده کولی هم شي، واده کولی شي خو لا نه یې کوي، لیټ کړی ده څه عذر دپاره یا څه مسله ده، او ښه پاک دامنه سړی دی، ځان یې د هر قسمه فحاشۍ نه ساتلی، د ده دینداري ښه پوره ده، د ده دینداري ښه پوره ده. د حدیث مقصد دا دی چې چا واده وکړو نو د دین حفاظت ورته د ډېر حده پورې اسان شو. دا یې مطلب دی. معنی دا نه چې چا واده نه دی کړی چې بس د ده دین ګډوډ دی. او ولې داسې نه شي کېدی چې چا واده کړی او بیا هم دین ګډوډي؟ داسې نه شي کېدی چې چا واده کړی او زناکاري، واده کړی او زنانو ته ګوري، واده کړی او فحش فلمونه ګوري، واده کړی او په فیسبوک او په ټیک ټاک کې جاخې ګوري او کوي، نشي کېدی. نو د باره کې څه وی؟ هر حدیث چې واورئ که نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونه، نو چې څو پورې د یو عالم نه دي د هغې تشریح او وضاحت نه یې اورېدلی، نو د هغه وخته پورې د خپل طرف نه هغې کې ګوتې مه وهئ. پوه شوي په دې که نه؟ نو دا ورور امامتي کولی شي که نه شي کولی؟ کولی شي.